یو شتمن پلار پریکړه وکړه چې خپل زوی ته دا سبق ورکړي چې ژوند یوازې د شتمنۍ نوم نه دی. هغه غوښتل چې زوی یې په خپله پوه شي چې په سادګۍ کې ژوند کول څنګه وي. له همدې امله هغه خپل کوچنی زوی په کلي کې د یوه غریب بزګر کور ته د څو ورځو تېرولو لپاره واستاوه. هغه ماشوم هلته 3 ورځې او 3 شپې پاتې شو. نه ایر کنډیشن و، نه موبایل، نه سکرین او نه کوم بل سهولت. یوازې د خاورې بوی، خلاص اسمان او خالص ژوند و. هغه به د لمر سره راویښېده، غواوو ته به یې واښه اچول، په پټیو کې به یې په لغړو پښو منډې وهلې. له څا څخه به یې سړې اوبه څښلې او د شپې به یې د چنګښو او د هوا په غږ کې ویده کېده. کله چې هغه بیرته راستون شو، پلار یې په مینه ترې وپوښتل: زویه، هلته دې څه زده کړل؟ هلک په داسې حال کې چې په سترګو کې یو نوې ځلا وه، په مسکا سره یې وویل: پلار جانه، ما ډېر څه زده کړل. زموږ په کور کې یو سپی دی، خو د هغوی سره 4 دي. موږ په کور کې د لامبو حوض لرو، خو هغوی یو داسې سیند لري چې هیڅکله نه ختمیږي. موږ خواړه اخلو، خو هغوی په خپلو لاسونو یې کري. زموږ چاپېریال لوړ دیوالونه دي، خو د هغوی پر وړاندې ټوله نړۍ خلاصه ده. موږ د رڼا لپاره د برېښنا محتاج یو، خو د هغوی سره سپوږمۍ او ستوري دي. موږ ویره لرو او هغوی سکون. موږ د نیکۍ خبرې کوو او هغوی په نیکۍ کې ژوند کوي. پلار چوپ شو، داسې لکه په زړه کې چې یو څه مات شوي او بیا یو ځای شوي وي. زوی یې په کراره وویل: مننه پلار جانه، تاسو ماته دا ونه ښودل چې غریبوالی څه ته وایي، بلکې دا مو راته وښودل چې موږ په خپله څومره غریب یو.